السلام علیکم دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډیره خوندوره او له فن څخه ډکه کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یوه ښځه وه چې په ډیره شتمنه کورنۍ کې پیدا شوې وه. شپه او ورځ به د خپلې شتمنۍ په غم کې وه. د آخرت په اړه یې هیڅ فکر او سوچ نه کوه او نه یې مور پلار د نوموړې د آخرت په اړه فکر کړی و. یوازینی غم یې دنیا وه او د بل هیڅ شي په غم کې نه وه. یو څه وخت وروسته یو نیک او صالح سړي سره واده وشو. عجیبه خو دا وه چې خاوند او ښځه یې سل په سلو کې د یو بل مخالف وو. خاوند به یې شپه او ورځ د الله تعالی جل جلاله عبادت کوو او د خپل آخرت غم په سر اخیستی و. مګر ښځې بیا د آخرت په اړه غوږ هم نه ګراو. شپه او ورځ به یې خپلې شتمنۍ په اړه سوچونه کول. د واده په لومړیو شپو او ورځو کې خاوند خپلې ښځې ته ډېر نصیحت وکړ چې لمونځ کوه، د آخرت لپاره توښه برابره کړه. موږ ټول د دې لپاره پیدا شوي یو چې د آخرت لپاره نیک اعمال ترسره کړو. مګر ښځه یې چې ټول عمر یې له مانځه سره بې پروایي کړې وه او ټول ژوند یې په غفلت کې تېر کړی و، د خاوند خبرو خوند نه ورکاوه او هسې به ورباندې بدې لګېدلې او خپل خاوند ته به یې ویل چې لمونځ به زما لپاره څه وکړي، ته چې شپه ورځ لمونځونه کوې څه ګټه دې ترلاسه کړه چې زه به ګټه وکړم. هسې د ځان ستړی کړی دی، له لمونځ نه تېر شه، راځه چې خپل عیش او عشرت وکړو. د دنیا همدا 2 ورځې ژوند دی چې ښه په مزو کې تېر کړو، خپل مال څخه خوند واخلو. خاوند یې ورته وویل زما ګرانې ښځې، دا دنیا فاني ده او دا شتمني به زموږ سره د تل لپاره نه وي. الله تعالی د محدودو ورځو لپاره راکړې، نو بیا موږ ولې د الله تعالی جل جلاله د نعمتونو کفران وکړو؟ موږ باید چې د الله تعالی جل جلاله شکر ادا کړو چې موږ باندې نعمتونه پیرزو کړي دي، نه دا چې سرکشي وکړو او خپل ژوند عبث تیر کړو. لنډه دا چې د خاوند او ښځې به هره ورځ دا لانجې وي. خاوند به مونځ باندې ټینګار کوو او ښځې به یې خبره نه منله. کله به چې خبرې ډېرې سره سختې شوې نو ښځې به ورته وویل آیا د مونځ به ماته ته پیسې راکړې؟ خاوند ورته وویل د الله جل جلاله نه وویرېږه او بخښنه ورڅخه وغواړه. بېشکه لمونځ مسلمان د هر قسم فحشا او منکر کارونو څخه منع کوي، رزق یې پراخه کیږي او د خیر دروازې پر مخ خلاصیږي. او دا په دواړو غوږونو واوره چې ستا شتمني به هیڅکله دوامداره پاتې نه شي او زه په دې ډارېږم چې ستا شتمني به ډېره زر ختمه شي او د الله جل جلاله په لویو عذابونو به اخته شي. ښځې ورته وویل مه ویرېږه، تر څو چې موږ ژوندي یو زموږ شتمني به هیڅکله ختمه نه شي، که چیرې موږ مړه هم شو نو زموږ مال به پاتې وي. خاوند ورته وویل دا شتمني د موقت وخت لپاره موږ سره ده، کله چې موږ مړه شو نو بیا به هر سره نه پاتې وي او موږ ته به په قبر کې هیڅ فایده نشي رسولی بغیر د نیک عمل څخه. ښځې ورته وویل مهرباني وکړئ، زه ستړی یم او نشم کولی چې تا سره دلایل ووایم. بیا د خوب کوټې ته روانه شوه او ویده شوه، په داسې حال کې چې د ماسخوتن مونځ یې هم نه و کړی. خاوند یې ورغی او ورته وویل جګه شه د ماسخوتن مونځ وکړه. ښځې ورته وویل مهرباني وکړه، زه ستړی یم، غواړم چې ویده شم. خاوند یې ورته وویل سمه ده، زه به لاړ شم او لمونځ به وکړم، ته لږ استراحت وکړه، چې راغلم بیا به دې راجګه کړم او مونځ به وکړې. کله چې خاوند لاړ نو ښځه په ډېر خواږه خوب ویده شوه او یو ډېر خطرناک خوب یې ولیدو چې نوموړې مړه شوې وي او خپل خاوند یې اوبه ورباندې اچوي او غسل ورکوي. هر ځل چې خاوند اوبه ورباندې اچوي نو دا ډېره خطرناکه چیغه وکړي او ورته وایي چې مهرباني وکړه اوبه مه راباندې اچوه ځکه چې ډېرې ګرمې دي او زه ورباندې سوځېږم. مګر خاوند یې د خپلې ښځې اواز نه اوري، زر زر اوبه ورباندې اچوي. کله چې غسل ورکړي او کفن کې یې پټه کړي نو بیا خلک راشي د قبر په لور یې پر اوږو اوچته کړي. په دغه وخت کې یو غټ او تور سپی د نوموړې په بدن باندې ناست وي او په خوړلو یې پیل وکړي او ښځه ډېره سخته ورنه ویریږي او په ډېر لوړ اواز چیغې وهي چې دا سپی ورنه لرې کړی، مګر هیڅوک د نوموړې اواز نه اوري. کله چې قبر ته ورسوي نو بیا یې په قبر کې ږدي، ګوري چې په قبر کې یو ډېر لوی مار پروت دی. ښځه خپل خاوند ته ووایي مهرباني وکړه ما قبر ته مه ورښکته کوئ، آیا تاسې دغه مار نه وینئ؟ مګر هیڅوک د نوموړې اوازونه نه اوري او قبر ته یې ورښکته کړي او بیا ترې روان شي. نو په قبر کې ډېر سخت اوربل شي او د نوموړې جسد ورباندې سوځېږي او دا چغې وهي، مګر هیڅوک یې اواز نه اوري. چې بالاخره د ډېرو چغو وهلو څخه وروسته راویښه شوه او په ډېر وېرېدلي حالت کې ناسته وه او ژړل یې. کله چې خاوند راغی او پوښتنه یې ترې وکړه چې څه در باندې وشول، ښځې ورته ټوله کیسه وکړه. بیا یې خاوند ورته وویل آیا ته پوهېږې چې ستا د خوب تعبیر څه دی؟ ښځې په ژړغوني اواز ورته وویل نه. خاوند ورته وویل تا چې څه په خوب کې لیدلي دي هغه ستا لپاره د الله تعالی جل جلاله له لورې عذابونه دي، ځکه چې تا به لمونځ نه کوو او په ډېرې بې پروایۍ سره به دې په مانځه باندې ټوقې مسخرې کولې. ښځې چې دا خبرې واورېدې نو حقه حیرانه شوه او بیا یې خپل خاوند سره واده وکړه چې نور به هیڅکله مونځ نه قضا کوي او نه به مونځ باندې مسخرې او ټوکې وکړي او 15 وخته مونځ به په خپل وخت باندې ادا کړي. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله، په دې هیله چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي او پند به مو ترې اخیستی وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.
ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.